له ترکیې نه د افغانانو لپاره بیخي بد خبر راغی. په ترکیه کې د زلزلې له امله څومره افغانان وژل شوي او د ترکیې د زلزلې په هکله وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ترکیې په جنوبي سیمه کې چې د دوشنبې د ورځې په زلزله کې سخته ځپل شوي لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فیاض ترکمن په نوم یو افغان امریکا غږ ته ویلي چې 80 تنه افغانان مړه شوي او ډیر شمېر لا هم د ودانیو لاندې ورک دي. د هغه په وینا د ترکیې په 10 زیانمنو شویو ښارونو کې تر 80,000 افغانان اوسېږي او د افغانانو نږدې 100 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ترکیه کې د عبید الله اسلم خان په نوم بل افغان ویلي چې د 100 په شاوخوا کې افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل چې د واکان په سیمه کې ډیر افغانان زیانمن شوي دي. په ترکیه او سوریې کې د دوشنبې په ورځ د ریکټر په کچه د 7.8 درجې زلزلې د مړو شمېر له 12,000 اوښتی دی. د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستو غږ کړی دی. د امریکا بیړنۍ مرستې د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار د اطفائیې ریاست د دوشنبې په ورځ ترکیې ته د ژغورنې یو ټیم لیږلی. د لاس انجلس ښار د اطفائیې رئیس انټوني مارون په خبري کنفرانس کې وویل د ژغورنې یو 88 کسیز ټیم تیار دی او د پلټنې ماهرین، د اطفائیې مامورین، عاجلو طبي خدماتو متخصصین، ډاکټران، روزل شوي سپي، د نجات عمله او ساختماني انجینران پکې دي. دا ټیم به د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID لخوا همکاري کوي. د لاس انجلس د اطفائیې څانګه د لادرکو کسانو په موندلو او د سمون په چارو کې په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیره تجربه لري. د امریکا سربیره د روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ډیرو نورو هیوادونو هم د زلزله ځپلو سره د مختلفو همکاریو او مرستو رسولو خبر ورکړی. په زلزله ځپلې سیمه کې هوا ډیره سړه او په کنګل حالت کې ده چې د ورکو کسانو د موندنې او مرسته رسونې چارې یې ټکنۍ کړي دي.